سلامونه نیکی هیله عبیده سپوږمۍ جانې د اکرم عثمان د ادبي فستیوال ته ښه راغلاست. تاسو خپله شاعر او لیکوال یاست. ستاسو د نننۍ د پروګرام په هکله څه ارزونه کوئ؟ سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. زه خپله د یوې لیکوالې په حیث چې په بهرنیو ملکو کې میشت یو او یا هم بهرنیو ملکو کې ژوند کومه، د دغسې پروګرامونو پر لیدلو او د دغسې پروګرامو کې د ګډون نه وروسته ډېر د خوښۍ احساس کومه او خوښېږم چې زموږ افغانان په نورو ملکو کې هم دوی هڅه کوي، کوشش کوي او خپلې ژبې ته دوی کار کوي، سره له دې چې په لږو امکاناتو او په تقریبا نشتو امکاناتو باندې دوی بیا هم دغسې پروګرامونه په لاره اچوي تر څو وکولی شي پښتو ادبیاتو ته او هم دري ادبیاتو ته په ټوله کې د افغانستان ادبیاتو ته یو څه ورسوي او همداراز پښتو ادبیات د نورو ژبو له ادبیاتو سره سیال کړي او یا هم د نورو ژبو ادبیاتو ته او د نورو ژبو ویونکو ته پښتو او دري ادبیات ور وپېژني. نو د یو لیکوالې په حیث له دې نه ډېر د خوښۍ ځای نشته فکر کوم. ډیره مننه ګرانې. د پوښتنه مې دا وه چې ستاسو په نظر څنګه کولی شو چې موږ ځوانان لیکوالان په داسې ادبي فستیوالونو کې ځان ته واړوو چې هغې جذب شي، هغې هم په دې کې ډیره برخه واخلي په آینده راتلونکي کلونو کې. ستاسو په نظر موږ داسې په کوم رقم کولی شو چې ډیر ځوانان لیکوالان په دې فستیوالونو کې برخه واخلي؟ بلې، زما په اند یعنی په افغانستان کې موږ ډیر زیات تکړه لیکوالان لرو چې تر اوسه پورې دوی نه دي پیژندل شوي، تر اوسه پورې د دوی آثار نه دي راوتلي او دوی نشي کولی چې خپل فکر خپل آثار تر خلکو باندې پورې ورسوي. زما په اند د دغسې فستیوالونو یوه ګټه همدا ده او یوه ګټه یې همغو لیکوالانو ته رسیږي چې هغوی غواړي خپل آثار ټولنې ته وړاندې کړي، هغوی غواړي خپل آثار د دوی د کتابچو او یا هم د کمپیوټرونو له صفحې نه راووځي او خلک یې وګوري، ویې لولي او له هغه نه یو څه زده کړي. نو ښه لاره یې دا ده زما په اند چې د دغسې فستیوالونو پر جوړولو سره البته باید د خواله رسنیو له لارې هغوی ته خبرداری ورکړل شي او هغوی ته احوال ورکړل شي تر څو دغسې فستیوالو ته خپل آثار راولېږي او چې وروسته له هغه هغوی هم وکولی شي یعنې هر رقم چې کېږي یوه ټولنه کې له یو کس نه بل کس خبرېږي، له بل کس نه بل کس خبرېږي. نو په همدې رقم سره د ده امکانات ډېرېږي تر څو زیاتره لیکوالان راووځي او خپل آثار ټولنې ته وړاندې کړي. ډېر ښه نظر، رښتیا خبره ده. وخت سره باید موږ دا خبرداری ورسوو خپل لیکوالانو ته. بله پوښتنه مې دا وه چې ستاسو په نظر داسې ادبي فستیوال اکرم عثمان فستیوال په آینده کې تاسو چیرته وینئ چې دا به څنګه تېرېږي آینده کې؟ بله، سره له دې چې دا لومړی ځل دی چې زه د اکرم عثمان په ادبي فستیوال کې ګډون کوم او له نیکه مرغه چې زه دغه فستیوال کې سږ کال داوره وم او دغه کیسې موږ وکتلې. نو کومه پروسه او کومه لړۍ چې دوی پیل کړې دی زما په اند چې دا ډېر یو عالي کار دی او ما د دوی د تیرو کلونو البته د دوه مخکینیو کلونو فستیوالونه هم وکتله. هغه چې زه پرتله کوم د سږ کال دغه پروګرام سره یعنې ډېر بهتره شوي دي، ډېر پراخ شوي دي له هر لحاظه. نو که چیرې همدغسې ادامه ولري، همدغسې دوام ولري، واضح خبره ده چې راتلونکي کې به لا بهتره کېږي او لا به د دوی دغه پروسه په ښه توګه پر مخ ځي. او اول خو زه له دوی مننه کوم چې دوی پښتو ادبیاتو ته دومره کار کوي او دري ادبیاتو ته دومره کار کوي. دغه لیکنې او یا هم دغه کیسې چې نورو ژبو ته ژباړل کېږي دا د یو ژبې د ادبیاتو په قوي کولو کې ډېر ستر کار دی چې دوی سر ته رسوي. نو زما په اند د دوی راتلونکی د دوی آینده ډېره روښانه ده. ډېره زیاته مننه عبیده سپوږمۍ جانې چې تاسو ګډون وکړو او داسې وخت ویستو زموږ د څو پوښتنو ته ځواب ورکړو او امیدواره ستو هیله کوو چې په آینده کې بیا سره موږ ګډ شو په همداسې یو ادبي فستیوال کې. ډېره مننه. تاسو نه هم ډېره مننه.